به دومره مسله نه وي انشاءالله داسې ښه ده او رڼا ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي ملګري نور هم راسي د خیره سره. بیا به خیر بسم الله کوم. څرنګه چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به انشاءالله تعالی لایف راځم په ژوندۍ بڼه. حالانکې عموما په ټوله دنیا کې دا داسې خدای مکه یو جرم یو ګناه نه وي چې یو لوبغاړی د کرکټ بورډ د اصلاحاتو دپاره یا د یو سیستم د اصلاحاتو دپاره په ژوندۍ بڼه راسي. نوره دنیا کې خو تاسو ته معلومات ده ډېر د سپورټ چینلونه نور هېوادونه لري، رسنۍ لري. هغوی که په یو چا باندې نیوکه وکړي د اصلاحاتو دپاره یې کوي، نو موږ بل داسې کوم هغه نه لرو، مجبوره دی د خپل فیسبوک پاڼې نه په ژوندۍ بڼه راغلو. د موږ اصل مقصد دا ده چې د موږ کرکټ څرنګه بهتر سي، څرنګه حقدار ته ورسیږي. نو زه به درته راشروع سمه د افغانستان د کورني کرکټ چې کوم بنیاد ده، بیس ده، شروع ده، یعنې انټر کلب سیالۍ. ملګري به نور هم راځي، هغو به مونږ انټر کلب سیالۍ هغه سیالۍ دي چې هم د دغو انټر کلب میچونو نه ولایتي لوبډلې انتخابیږي. زه خو د نورو ولایتونو دومره خبر نه یم. زه خپله اوس ولایت بلخ مزار شریف ته تللی یم. نو ما هلته تقریبا 12 لوبډلې وې. 12 لوبډلې په 2 ګروپونو تقسیم کړې وې. په اول راوند کې 6 ټیمونو 6 لوبډلې وې. ښه کرکټ وسو، خوندور کرکټ وسو. خو مشکل چېرته و چې د مونږه څوک د بلخ د کرکټ نماینده ده، د مونږ خپل ده، دوست عزیز هم ده، ملګری هم ده. خو چې کله خبره د حق راسي بیا باید سړی حق خبره وکړي. هغه که خدای مکه د ما عبدالله مزاري په کوم کار کې مشکل تاسو په ما نیوکه کولی شي، ځکه چې چېرته نیوکه وي هلته اصلاحات راځي. صحیح ده؟ داسې نه ده مشکل به ما کې مي. په هر انسان کې نیمګړتیا، هر انسان یو نه یو جي کې نیمګړتیا لري. مکمل یو رب العالمین ده. نو رابسو بیرته ته انټر کلب سیالیو ته. انټر کلب سیالۍ د ولایت بلخ ما ډېر خپله له نږدې نه ولیدلې، اوس هم لا روانې دي. نو زه دا وایم د مونږ د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو بل ورځ وکتله چې ما ویډیو کړې وه چې زه لایف راځم امیرس اشرف سره. زه کوم پوله پټی شریک نه لرم. د مونږ ټول ملګرتیا دوستي په کرکټ و. په کرکټ ده که څوک کرکټ ته تاوان رسوي هغه د ټول ملت ته تاوان رسوي. صحیح ده؟ نو اصل خبره داسې ده ملګرو چې هلته د کرکټ بورډ یو رسمي انپایر نه و. یو انپایر و لطیف په نوم باندې. هغه به کله چا میچو کې مانو، هغه هم ایلیمیټري انپایرینګ کړی، کله به یې نه مانو. دا د موږ د افغانستان د کرکټ او د انپایرانو چې عمومي مشر ده احمد شاه پښتین صاحب به یې اوس که بدل سوی نه، ځکه ډېر وخت زه کرکټ بورډ ته نه یم ورغلی، هغه ته هم معلومات ده. نو بل انپایر چې د محمد ګل په نوم د ولایت بلخ د موږ ملګری دوست ده، خو په انپایرینګ کې دومره تجربه نه وه، ولاړو چې دومره معلومات ورته د کرکټ نه و. نو دا ټول مشکلات داسې به په نورو ډېرو ولایتو کې. یو بل د موږ هلته مخکینی استاد بریال مندوزی چې په 2012 کې هم لیول 1 کوچینګ کورس کړی و، او اوس یې بیا 2020 کې چې کله موږ د لیول 1 کوچینګ کورس کوو هغه کورس یې راسره وکړو. هغه اوس هلته ګراونډمین یې ټاکلی کرکټ بورډ. دغه شیان بیا سړی ځوروي. هغه باید کوچ وي، هلته دوی ګراونډمین ټاکلی. نو هغه هلته 4 لوبډلې خپلې جوړې کړې وې، کله به هغه په بیچاره ورسره انپایرینګ کوو که نه. نو ټوله مسله په انټر کلب باندې خبرې دي. همداسې بیا نور په ګریډ 3 نور پاس به څیزو سټیپ بای سټیپ چې ما په خپله هلته وکتل. داسې څه وي چې په آخري میچ کې د ما د خپل کلب د مزاري کلب 11 کسه و، په خدای که 12
12 لوبغاړی چې زه یو پروفیشنل کرکټر د ما د کلب دا حالي نو د ډیروالي نه بهتروالی کړه. په بلخ کې 12 لوبډلې وي، زه وایم په 12 لوبډلو کې به داسې څوک ټوټل به یاره انشاءالله خدای دې کمی پیش راته ما کې چې صحیح ټیمونه جوړی 4 بم صحیح جوړ نشي، خو ما یې زه شپږ وایي که نه. ځکه اول خپل ولایت یادوم، ټول یو افغانستان ده. سړی اول خپل کور کې باید امر بالمعروف کې اصلاحات راولي که نه. نو دلته مشکلات ډېر زیاتو ما وکتل. بله مسله داسې ده چې د بلخ د کرکټ نماینده چې کوم د موږ خپل دوست عزیز ده محمد الله ثابت صاحب، هغه به بیچاره کله په تاجکستان کې هغه بازار سې جوړ شوی هلته به کله به یو ځای کله به بل ځای. نو مسله داسې ده چې د موږ د انټر کلب کرکټ چې ده دا د زیات کمزوری سوی. د مخکې وختونه دور چې زه مایزه ډېر به ښه سوی کرکټ ډېر کمزوری سوی، نه تنها د بلخ د نورو ولایتو هم داسې ما نه د دا نمایندګان نه خفه کېږي. د ټول افغانستان لوبغاړي نمایندګان دا موږ ټول سره تړلي یو، خو موږ به ټول د څه دپاره کار کوو؟ د اصلاحاتو دپاره. صحیح ده. دلته اوس مسله چې ده خفه کېږو به نه، د موږ اکثره ملګري دوستان بیا څه ووایي وایي وګوره کرکټ خو داسې ښه روان ده، ملي لوبډله پاکستان یې مات کو، انګلینډ یې مات کو، بنګلادیش یې مات کو، په جام جهاني کې T20 کې سیمی فاینل ته ووتو. ملي لوبډلې باندې موږ او تاسو خبرې نه کوو، موږ او تاسو په داخلي کرکټ باندې خبرې کوو ملګرو. صحیح ده. ملي لوبډلې خو هغه خپل ابیلیټي استعداد ده. صحیح ده. د ادارې به هم څه کمال خو د ادارې کې مشکل هم شته. موږ به د اصلاحاتو دپاره خبره کوو. دلته که یو چا خبره وکړله بس ویاله پلانه یې د وظیفې نه لر کړی. زه الحمدلله د وظیفې نه لر کړی نه یم، ما خپله استعفا ورکړې ده. کله چې په 14 تاریخ باندې د کوشتېپې دا ټورنمنټ فاینل وسو، په 14 باندې ما استعفا ورکړله. صحیح ده. نو مسله دلته داسې ده چې د موږ دغه انټر کلب نه د موږ ولایتي لوبډلې جوړیږي. په انټر کلب کې ډېر لوبغاړي به داسې چې بیچارهګیان د ډار نه خبرې نشي کولی. داسې نه دي چې څوک یې وزني، نه، هغه یې د بندیز سره مخ کېږي. لوبغاړی همیشه لکه مزدور داسې دلته ساتلی سوی، لکه یو غلام داسې ساتلی سوی. حالانکې هم د دغو لوبغاړو په سر باندې ICC موږ ته پیسې راکوي. صحیح ده. نو که د موږ چېرته کرکټ موږ ښه کول غواړو، د ډېروالي نه بهتروالي ته کوالټي ته باید لاړ شو. صحیح ده. دا خو ما د بلخ خبره وکړه چې ما په ولایت بلخ مزار شریف کې څه ولیدل. ډېرې داسې خبرې دي که زه دلته اوس کوم نو هغه د موږ د شان سره نه ښایي. بیا به خلک وایي چې د عبدالله مزاري ښکاري څنګه سړی او دی څنګه غږېږي، خو مجبوره وي چې داسې خبرې وکړو. ګورئ دا به په هر ولایت کې داسې مشکل راغلی. داسې راغلی دي چې نو بال نه نو بال ورکړل سوی، داسې راغلی دي چې کیچ په والله د ما په مخ کې یو کیچ جګ سوی داسې هلک پرې ایښی ده. صحیح ده. داسې ډېر کیسونه راغلي دي. نو د دې باید هغه بهتروالی چې وایي چې ټیمونه کم وای، کرکټ ښه وای، امپایران د کرکټ بورډ ورکړي وای. حالانکې بلخ ولایت ته خو ما د روشن کمپنۍ نه 2 لکه سپانسر را پیدا کړو. صحیح ده. زه دا په چا احسان نه کوم، په موږ باندې د کشرانو حق ده، د افغانستان د هر لوبغاړي د هر افغان په موږ باندې حق ده. نو که زه عبدالله مزاري هم غلی کینم، بل لوبغاړی هم غلی کیني، هر څوک غلی کیني ونه غږېږي. د موږ دلته مشکل چېرته دي که موږ راسو په یو تلویزیون کې کینو خبره او کرکټ بورډ سبا در سره خلاف کېږي. حالانکې په نوره دنیا کې داسې تاسو راسئ د پاکستان دا اوس ټورنمنټ روان ده، هغه احمد شهزاد ورته وایي دوکه کپ که نه ما نه پاکستاني ملګري خفه نه سي. مسله چې ده هلته سلمان بټ خبرې کوي، نیوکه هم کوي د اصلاحاتو دپاره. موږ هم د اصلاحاتو دپاره خبره کوو. موږ د دې دپاره نه کوو چې موږ خدای مکه د میرویس اشرف سره کوم مشکل لرو. دغه غني تخلص چې زه ورکوم مخکې خو بیچاره دومره مالدار نه اوس غني سو. میرویس اشرف غني ځکه ورته وایم چې پیسې پیدا کړې خلک نور فکرونه کوي. نو مسله داسې ده چې اکثره خلکو ته اوس دی بیا دغه مثال دمکي ورته وایي، دی یو په نه یا خوږو خبرو کې ترخم ورته کوي اکثر انټي کرپشن ډپارټمنټ کې یا داسې چې موږ خو د خلیفه صاحب مبارک نه پرې، یا مثال د خبرې د انس صافي صاحب، خلیفه صاحب هم قربان سم، هنس صافي صاحب هم قربان سم، دا ټول مشران کشران قربان سم. خو دلته که هر څوک د چا سره درېږي د حق دپاره درېږي، که په دغه وخت کې یو څوک د حق غږ جګ نه کړي والله که بیا په ټول عمر جګ کړي. که دلته څوک چا سره دوستي هم کوي، دښمني هم کوي د الله دپاره کوي، که خپلولي هم کوي، هېڅوک د چا پروا نه لري. صحیح ده. نو موږ کرکټ به کله صحیح کېږي چې د موږ انټر کلب کرکټ صحیح سي. د انټر کلب کرکټ ټول په ډیټا بیس کې پروت ده. داسې یو هلک 15 کاله 6 کاله 7 کاله کرکټ کړی، انټر کلب کې راسي پرفارمنس وکړي،
ګریډ 3 ته راسي، ګریډ 3 نه ګریډ 2 ته راسي، ګریډ 2 نه ګریډ 1 ته راسي، ګریډ 1 نه هغه درې ورځنۍ سیالۍ چې دي یعنې 3 ډے کرکټ ته راسي، د 3 ډے نه بیا فرست کلاس ته راسي. د موږ کرکټ بورډ اوس کومه پالیسي اختیار کړې ده په دې باندې ما نه څوک نه خفه کېږي. د ډومېسټک کرکټ مشر نظیم جار صاحب یا د ایچ پی سی مسؤل ولی امین صاحب یا شکر الله حیدري یا داسې نور صحیح ده دی بیا څه وکړي که یو هلک دلته پرفارمنس ونه کړي د ده هغه 5 شپږ اته کاله خواري ته نه کتلی ګړز لاندې راوغورځوي بیا به په انټر کلب کې پرفارمنس کوي بیا به هغه فرست کلاس کرکټر راځي بیا به دی درته هغه د ده دومره خواري محنت په سین لاهو کې په نوره دنیا کې الله کې داسې نه ما خپله پاکستان نه واته کاله کرکټ کړی د نوښار ډسټرکټ نه ګریډ 2 مې کړی انټر ډسټرکټ سینیر به هلته ورته ویل که نه ولایتي کرکټ هغې ډسټرکټ کرکټ ورته وایي. هلته به چې یو لوبغاړي په ګریډ 2 کې پرفارمنس وکړلو راتلونکي کال به چې کله بیا انټر کلب سیالۍ کېدلې هغه ټاپ پرفارمرانو به که وکړو که به یې ونه کړو هغه به ولایتي لوبډلې ته اچول. نه دلته د موږ سلیکشن پالیسي غلطه ده صحیح ده ښه ته به یې ښه وایي غلط ته به یې غلط وایي. د موږ دلته پالیسي چې ده د موږ دلته دا ده چې هر کال به پرفارم کوي انټر کلب کې که پرفارم دی ونه کړو تا دې کرکټ ته نه ګوري چې احمد خو فرست کلاس کرکټر ده السټري کرکټ یې کړی شپږیزه یې کړی دا لیول کرکټ یې کړی هیڅ سیستم نه ګوري صحیح ده. نو زه دا وایم که موږ بورډ کې یو که نه یو که موږ دلته یو که نه یو موږ به دا خبره کوو صحیح ده. دا د هر لوبغاړي حق ده چې حق خبره وکړي صحیح ده. اصلاحاتو دپاره موږ هیڅ چا سره داسې کوم ستونزه کوم مشکل نه لرو انشاءالله تعالی چې څومره موږ ته هغه خپل ایمانی وجداني معلومات په هغه باندې موږ سره غږېږو. را به سو دې ته ګوره مخکې د موږ کرکټ ریجن کرکټ و ریجن کرکټ کې ګټه چې ده سلیکشن کمیټې ته کرکټ بورډ ته اسانتیاوې زه به درته راسم سمت شمال آمو ریجن کې 9 ولایته دي په هغه وخت کې د ریجن ډایرکټر ډاکټر صاحب نور عالم فرید و هغه به د ټولو ولایتي لوبډلې څرنګه جوړولې چې کله به ریجن کرکټ کې ګټه دا وه چې لوبغاړو به ولایتي لیول کرکټ کې پرفارمنس وکړو بیا به ورته په ریجن کې کیمپ لګېدل څه کیمپ به ولګېدو فټنس پرفارمنس A to Z ډسپلین ټول شیان به راغونډ سول د آمو ریجن لوبډله به جوړه سوه دغسې به درته راسم مرکز کابل ته په هغه وخت کې د ریجن ډایرکټر میر مبارز صاحب چې اوس د موږ تاسو د غوراوي کمیټې غړی ده صحیح ده د موږ ملګری پاتې سوی سلیکشن کمیټې کې نو هغه د ریجن ډایرکټر و همداسې به مثال د خبرې د کابل د پنشیر د کاپیسا همداسې د پروان چې څومره ولایتونه دلته د کابل بند امیر مربوط کېدل هغه به رالو د هېڅ به کرکټ بورډ کې مسله دلته نه راتله ریجن ډایرکټر سره به خبر حال کېده مبارز صاحب ورته ټیم جوړ کړو دغه ټیم ده که به خدای مکه چا لیک کمی پیشې زیاتی کړی کرکټ بورډ ته به راغی هغه هلک ته به یې حق ورکړو په هغه وخت کې ورته ویل. همداسې د سپینغر زون ته راځو سپینغر زون کې ساحل صاحب غالبا و یا د لغمان مجاهد صاحب و مجاهد به غالبا نوم و هغه ډایرکټر و هغه هم دغه پروسیز و دغه طریقه و کله به چې چا د لغمان کې پرفارمنس وکړلو چا به په نورستان کې وکړو چا به په کونړ کې وکړو چا به په ننګرهار کې پرفارمنس وکړلو هغه به راغلو د ریجن ډایرکټر سره به خپل پرفارمنس هغه به رالو ټرایل یو شی بل شی به واخیستل ټیم به جوړ سو. داسې د بوست ریجن ډایرکټر چې و مشر چې و مسعود رحماني صاحب که به د هلمند لوبغاړي و که به د زابل و که به د کندهار و که به د هرات و د هغې چې څومره مربوطه ولایتونه دي هغه به ټول لوبډلې به جوړې سولې زون ټیم به جوړ سو کرکټ بورډ ته به لیست راغی دغه هلکان دي که د چا سره به کمي پیښې سوې وه هغه ته به خپل حق ورکړو. همدغه رنګې به درته راسم میسانک ته د میسانک ډایرکټر غالبا هغه وخت کې خوشحال نیازی صاحب و کله چې ریجنل زون کرکټ و نو ټول همدغسې که د لوګر و که به د دا رنګې د خوست و همدغه رنګې د پکتیکا و د پکتیا و دا به راغلو ټول لوبغاړي به یې وبه یې کتل د پرفارمنس بیس باندې د فټنس بیس ډسپلین ټول A to Z به راجمع شول ټرینر به یې هلته وغوښته فټنس به یې ترېنه واخیستو لوبډله به جوړه شوله. دوی ولې ریجن کرکټ ختم کړو د دې اصل وجه دا د ریجن کرکټ ځکه دی ختم کړو چې دوی ټول منظرما ټوله دما چې د میرویس اشرف لاس کې بس ټول هر څه صحیح ده ورسره د نورو یارانو لاس کې که رحماني د مشاور سي دا که داسې هغه نجیب افغاني راځم ډېرو خبرې دي انشاءالله نن به پوره سره غږیږو په تفصیل که په چا د ما خبرې بدې لګیږي نو بخښه به کوئ انشاءالله زه به کوم هم داسې خبره نه کوم چې هغه زه بیا سبا په یو مجلس کې یو مشر کشر ته مخامخ ونه کړم ځکه دغه د ما پسې نوټ کېږي صحیح ده که سړی ښه وایي که بد وایي دا فیسبوک کې دا نوټ کېږي که د ګناه کاري ګناه پسې لیکلی که د ثواب د ثواب د موږ نیت دا د اصلاحات انشاءالله تعالی. نو دا ما درته د ریجن د کرکټ خبره وکړله. بل به راشو دې ته
چې د منګه کرکټ زون کرکټ چې دی کله ختم کو نو دوی ټول کرکټ په خپل لاس کې واخیستو. صحیح ده. مخکې به کیمپونه لګېدل د منګه کم سے کم 15 ورځې، هغه کم به 10 ورځې لګېدو په هغه نسته پیسو کې. اوس چې موږ ته ICC بجټ هم زیات کو، ورلډ کپ کې هم مخکې لاړو، پیسې هم ډېرې راغللې، نو اوس د موږ کیمپ هم نه لګېږي. صحیح ده. دا اوس به زه تاسو ته راسمه د فرست کلاس د منګه 2 ورځې کیمپ هم ونیسو بلیازې خدا. فرست کلاس کرکټ هغه لیول کرکټ ده. فرست کلاس معنا څه ده؟ یعنی بهترین هر څه A to Z. د فرست کلاس نه بعد بیا ته څه کوې؟ یا A ټیم ته ځې الف لوبډلې ته، یا انډر 23 ته ځې امرجن لوبډلې ته ځې، یا ته نیشنل ټیم ته ځې کیمپ ته. صحیح ده. دا اوس چې د موږ څومره ملي ټیم کې لوبغاړي دي اکثرو فرست کلاس کرکټ کړی دی، بیا دلته راغلي دي. ډېر کم داسې لوبغاړي چې هغه ډایرکټ ملي ټیم ته راغلي، یا څوک د انډر 19 نه راغلي. صحیح ده. نو مسله داسې ده چې کرکټ ډېر داخلي کرکټ ډېر د مشکلاتو سره مخ ده. ګورئ نظیم جار صاحب بیچاره د داخلي کرکټ مسؤل ده، خفه کېږي دی نه، په خدای که واک لري. که چېرته جار صاحب ته واک ورکړلی سي او میرویس اشرف یې لکه د مار په سر لړم داسې ټک ټک ورنه کړي، نو جار صاحب به تا ته کرکټ نه کرکټ جوړ کړي. اوس به ډېر خلک دا وایي چې کیدای سي مزاري صاحب د جار صاحب نه په حق کې زه د خپل رور، د خپل پلار الله دې وبخي، د خپل تره، د خپل د هیڅ هم پروا نه کوم، نوم د خدای د حق. صحیح ده. سپینه خبره به سره کوو. صحیح ده ملګرو. کمنټونه د ډېرو ملګرو راځي، که څوک ښه وایي در جار مې کې، که څوک هر سړی د خپل علم، د خپل پوهې، د خپل تجربې مطابق خبره کوي. صحیح ده. نو جار صاحب د داخلي کرکټ مسؤل ده، خو جار صاحب صرف چوکۍ لري، واک نه لري. په دې به نه خفه کېږو. د ما دا خبره به کېدای شي جار صاحب ته هم رسېږي، موږ سره بیا بیا وینو، موږ د اصلاحاتو دپاره خبره کوو. صحیح ده. بله مسله داسې ده چې کله زه په غوراوي کمیټې کې راغلم په کال 2021 کې، د منګه د غوراوي کمیټې مشر په هغه وخت کې اوسنی عمومي رئیس چیرمن میرویس اشرف غني صاحب و. صحیح ده. دی چیف سلیکټر و، زور سره غړی وم په کمیټه کې، نورالحق ملکزی صاحب و، میر مبارز و. نو هغه وخت کې هم موږ په دې شیانو ډېر وغږېدلو، خو میرویس به ها کول منلې نه. خو لږ وخت بعد بیا دی عمومي رئیس و، چیرمن سو. د سیو صاحب نصیب خان زدران سره ډېر نږدې تعلقات سول، سلام کلام یې څه، خو بیا دی رئیس سو که نه. نو موږ دا نه وایو چې دی رئیس نه وي، رئیس دی خو اصلاحات دی راولي. د ټول افغانستان د مینوالو د لوبغاړو کوشش هڅه هم دغه وه چې کرکټ بورډ ته یو په کرکټ پوه سړی راسي. موږ دا وایو چې د میرویس نه به څوک په کرکټ ډېر نه پوهېږي، خو هغه یا کوي نه یې کولی نه سي. صحیح ده. نور به هم پوه خلک وي، خو میرویس خان نه دا وړۍ نه شړی کېږي. دا تاسې څرنګه روانې. په والله که در سره شخصي مشکل لرم، د هیچا سره شخصي مشکل نه لرم، خو د کرکټ په سر باندې د مونږ یو تاسو یارانه دوستانه وه، په دې به ختمیږي خدای مکه. اوس چې دا تاسو مثال د خبرې کوم د فرست کلاس، دا نن د تا په فرست کلاس کې د تا ټرینر 12 مین و بلیازې خدا. ګورئ لوبغاړي ډېر دي په 3D کې پرفارمنس کړي دي، تاسو نه دي اچولي. صحیح ده. چې هغه بیچاره دروازه باندې در پرېږدئ نه، هغه د خپل حق غوښتنه کوي، تاسو په دروازې بندې کړي، نو دا خو بیا جوړه رانه سي انډیواله. صحیح ده. کرکټ خو د حد نه زیات کمزوری سوی ده. داخلي کرکټ د 0 سره ضرب ده. زه دا وایم ډېرو میچ پسونو ډېر غټې غټې دعوې وکړلې چې موږ به 100,000 میچ پیس ورکوو، موږ به ها وکړو، موږ به دا وکړو. کومه دي؟ لوبغاړي بیچارهګیان خو له ډاره غږېدلی نه سي. که څوک خبره وکړي دی اختارونه ورکوي. میرویس اشرف ورسره دا نور یارانې چې موږ به ها وکړو، موږ به دا وکړو. نه وروره، که یو چا نیوکه وکړله د هغې نیوکه واورئ. صحیح ده. چې اصلاحات رانولئ، دا نن عبدالله مزاري راجګ سوی، سبا در پسې نور راجګېږي، بل ورځ در پسې نور راجګېږي. دا خبر تر مشرانو پورې رسېږي. مشران قربان سم، تاسو د مشرانو د نیم نه څو استفاده کوئ. تاسو چې کینې په یو باغ کې یا په یو هوټل کې د انس حافظ صاحب سره 2 عکسونه واخلئ، بیا چاته ښکاروئ چې ولا موږ خو دا د مشرانو سره پیژنو. دا مشران صرف د کرکټ بورډ مشران نه دي، دا د ټول مسلمانانو د ټول افغانانو مشران دي. خدای دې کې که یو کافر سیک هندوم په دې وطن کې ژوند کوي حق لري، دا یې مشران دي. دا مشران به د هغوی حق ورکوي. په کرکټ بورډ کې تاسو چې کوم کارونه کوئ یارانو، هم د دې نظام د بدنامي ذریعه هم دا تاسو یې میرویس اشرفه. ولې به زه لایف راتلم؟ ولې به بل څوک لایف راتلو؟ اوس
د موږ او د تاسو چیغې سورې شروع کړي دي چې موږ APL افغانستان پریمیر لیګ کوو. الله دې تاسو تکړه کړي، الله پاک دې در باندې وکړي. زه به یو هم داسې خبره نه کوم چې زه له ځانه ووایم او سبا بیا زه چا سره کښېنم سترګې مې کته اچولي چې ولا ما خو دغه دروغ غږي کې ویلي دي. صحیح ده؟ ښه کارونه به ستایم. یو کار وسو د HPC مشر ولی امین وکړو، که تاسو کړی کار چا کړی چې دا ځلې کوم د کوچنګ کورس کېدو ډېر پکې فرست کلاس کرکټرانو، ښه کار به زه ستایم، غلط کار ته به غلط وایم. زه خپله د ښه کار طرفداره یم، که هغه د ما یو دښمن هم ولې نه کوي ښه ته به زه ښه وایم. صحیح ده؟ دا نه ده ضروري که زه بورډ کې یم، که احمد یي که محمود یي، خو اصلاحات باید موږ راولو. اصلاحات داسې نه راځي وروره چې تا ته یو څوک په میډیا خبره وکړي یا درته یو زنګ وي یا درته یو میسج پرېږدي ته ورته اخطارونه ورکوې. په دې باندې نه کېږي وروره. دا افغانستان دی، هېڅوک ولا کله چا ډارېږي. صحیح ده؟ نه څوک د اسلام خلاف دی، نه د وطن خلاف دی، نه د سیستم خلاف دی. صرف په کرکټ بورډ کې د تاسو د غلطو کارونو، د تاسو د غلطو فیصلو خلاف دی. صحیح ده؟ بیرته به درته راسم دې ته چې اوس د موږ دا فرست کلاس کرکټ کېږي. د فرست کلاس په کوم بیس آیا سلیکشن کېږي؟ صحیح ده؟ اوله تاسو چې کله د کوشتېپې په نوم باندې شلاوریزه ټورنمنټ کېدو، تاسو هغه ته د څه شي نه سلیکشن وکړو. ډېر لوبغاړي په دې باندې غلط کړل چې موږ د دغه فارمیټ نه دې ته سلیکشن کوو، د شلاوریزه نه موږ 500 اوریزې ته سلیکشن کوو. صحیح ده؟ داسې نشي کېدلی ګرانه. ګوره د فرست کلاس 4 ډے کرکټ نه د ټیسټ کرکټ نه ODI ته پلیر کنسیډر کېږي، اخیستلی کېږي، سلیکټ کېږي. صحیح ده که نه؟ که په LSTA 500 اوریزه کې یو لوبغاړی ښه کرکټ کوي، سټرایک ریټ یې بهتر وي، فاسټ وي، تیز وي، هغه T20 سلیکټ کېږي. تاسو ډېر لوبغاړي په LSTA کې مو ونه چول چې په کندوز کې کېده وای، تا په کوشتېپې کې پرفارمنس نه دی کړی. دا خو یو منطق، یو دلایل نه مني. حاجي صاحب احمد شاه د موږ ملګری ده، د 15-20 کاله موږ ټول سره ملګري، خو حق خبره چې کله راغله بیا به سړی ورور ته هم کوي، ځان ته به هم کوي. که ما ته هم یو څوک چې مزاري صاحب ته په سلیکشن کې دغه غلطي دې کړې ده، زه به غوسه نه کوم، زه به بد اخلاقي نه کوم، زه به یې منم چې زه هم انسان یم، کېدای شي ما نه غلطي سوي، انسان یم، زه باید خپله غلطي ومنم. صحیح ده؟ نو حاجي احمد شاه ورسره میر مبارز، ورسره دا نه وایي چې سلیکشن کمیټې ته راغلی لیفټ هاند سپینر نصرت قریشي صاحب. صحیح ده؟ هغه خو پټ ده، هغه خو چوپ او رستم ده بیچاره. نو حاجي احمد شاه ډېرو لوبغاړو ته دا ویلي وو. ادریس صاحب وعلیکم السلام، که نورو ملګرو هم سلامونه رالېږلي، سلامونه ته مو وعلیکم السلام احساس صاحب. نو چې مونږ د کوشتېپې نه LSTA 500 اوریزه ته سلیکشن کوو، که د دنیا په ګوټ کې د ټوله نړۍ کې داسې سلیکشن چا کړی و، زه مجرم د ما یې غاړی تاسو یې رسئ. د تاسو به کومه غلطي مونږ در وښیو. ښه رابسو د یوه څه فرست کلاس ته تاسو چې کوم سکواډونه اناونس کړي، تاسو رسنۍ باندې راوړئ. که د ما خبرې غلطې وي، راسئ ما سره کښېنئ، په هر تلویزیون کې را سره کښېنئ، په هر رسنۍ کې حاجي احمد شاه د سلیکشن کمیټې مشر چې تاسو په نوم باندې ریموټ کنټرول مشر یې، بیا د دماغ ته هیڅ واک اختیار نه لرې. صحیح ده؟ نه ته چاته قناعت ورکولی سي چې کله سخته در باندې راسي بس ګیلاس له اوبو ډک کې ځان پټ کړې، لوبغاړي نه نمبر یې بندې کړې. نه وروره، تاسو د سلیکشن کمیټې چې څوک غړي وي، مشران یې، تاسو مجبور مکلف وي چې د افغانستان د کلب لیول لوبغاړي ته تاسو جواب ورکړئ. ما ورکړي دي که نه؟ اسدالله خان ولې استعفا ورکړله؟ هغه مجبور سو، وایي تنګ آمد به جنګ آمد. صحیح ده؟ دلته خو چې ریموټ کنټرول مشري کوي، والله که تر قیامت عبدالله مزاري چا لر کړی وای، هېڅوک لیونی نه. 90,000 روپۍ پرېښودل په دغه حالاتو کې دا لیونتوب ده وروره. ما زه هم پوهېږم په دې چې غلی به وایي نه، داسې وظیفه باندې دې اور لا هوسي چې سترګې ړندې، زه به ګونګۍ، غوږونه کاڼه، داسې پیسې به زه څه کوم؟ نه وروره، تاسو باید خدای ته ورتګ لرئ. د خدای دا دنیا کې اوس داسې اوس دلته افغانستان کې سیستم ده چې دلته هم درنه پوښتنه کېږي. صحیح ده وروره؟ د تاسو کوم دا اوس چې انډر 19 جوړ ده، په دې کې ډېر لوبغاړو ما سره کرکټ کړی، ډېر ما سره په 14 کلونو کې مې یو نیم پاتې سوی، خو اوس خبره وایي رښتیا خبره ترخی، دا 19 کلن چېرته دي؟ صحیح ده؟ اوس ولې دا دی دومره 10 کلن 15 کلن په 19 کلنو کې واچول؟ ام د دی د غلط سلیکشن د میرویس اشرف او د ملګرو د غلطې پالیسي وجه ده چې د افغانستان ملي 19 کلنو لوبډله د یو فل ممبر ټیم چې ملي لوبډله په دنیا کې ریکارډونه جوړ کړل، او انډر 19 چې هغه یو بیس بنیاد شارټکټ لاره د ملي لوبډلې ته د راتګ، اوس موږ په کوالیفای کې ولې کوالیفای معنا موږ به اوس
که دوی چېرته د ملي 19 کلنو لوبډله ښه انتخاب کړی وای، سپارشونه، پرچیانې، زورواکیانې نه وای کې کړي، ولې به داسې کېدل؟ دا خو د افغانستان سره خیانت ده. واجه احمد شاه، او میر مبارزه، او نصرت قریشي، ته خو اوس راغللې، خیر ده، ته مه خفه کېږه. غالبا هغه وخت کې به اسدالله خان و، تاسو به م وایي. نو هغلته که چېرته 19 کلنه لوبډله ښه جوړه سوې وای، ولې به نن دغه حل سره موږ مخکې کېدلو؟ ولې به موږ 10 کلن په 19 کلنو کې اچول؟ موږ کوالیفای راوند ته لاړو. که خدای مه که موږ کوالیفای ونه کړو، موږ د 19 کلنو جام جهاني نه بار کېږو. خو د چا غلطي ده؟ میرویس اشرف خان، دا د تا غلطي ده وروره. ته یو پروفیشنل کرکټر یې. که زه په سلیکشن کې وم، خو که یو کار کېدو تا به ویل نه دا داسې ده داسې ده. روغه خبر دې موږ منله؟ ناروغه دې موږ نه منله. کله چې ته لاړې، بیا چیف سلیکټر په هغه وخت کې 2021-2022 ورلډ کپ ته چې موږ کله ټیم جوړو انډر 19 نه نړیوال جام ته 19 کلنو، ملکزی نورالحق ملکزی چې اوس د امریکې د ټیم سلیکشن کمیټې مشر ده، هغه و چیف سلیکټر. صحیح ده. موږ به تو میمې جنجال هم سره راغلی، د کور خبره د سلیکشن بعضې خبرې به دلته نه کوو، ځکه وایي بیدیا خبرې به په کاله نه سي، د کاله به بیدیا نه سي. صحیح ده. نو هغه وخت کې هم د موږ 19 کلن لوبډله چې کله موږ په غوراوي کمیټې سلیکشن کمیټې کې وو، په نړیوال جام کې موږ بدقسمتي باندې موږ نیمه فایل او به سیمي فاینل هم وبایلو. قسمت یاري را سره ونه کړله. خو چې موږ د سلیکشن نه لاړو، کله چې میرویس خانه د تا نجیب افغان به راتو، په خلکو به هلته سترګې را ایستلې، موږ خو نه پرېښودو دې شي ته. صحیح نه. د تا رحماني ده که څه نومېږي، حکیم رحماني، ورسره د هغه بل ډریور دی د کچي دا بشیر. صحیح ده. هغه موس په سلیکشن کې به یې انوالو، ګوتې به یې ویلې، خو د ته شاته ولاړې میرویس خانه، ته داسې سړی لاس د شاته نیولی وار کوې، توپک دې د بل په وږی ښیي، خدای ته به جواب ورکوې. زه خو دې پېژنم، ډېر خلک دې پېژني، اوس به درپسې راسي لوبغاړی انشاءالله تعالی. ولې د خلکو سترګې خاورې راشي؟ ملي 19 کلنو لوبډله خو د تا د وجې نه کوالیفای راوند ته لاړله. اوس خو د موږ د افغانستان ډېر ځوانان په دې خبر نه دي. هغې ته که عبدالله مزاري په دروغ هم خبرې وکړي مني. نه به لیاز خدا، ای ځوانانو، ای افغانانو، ای د کرکټ مینهوالو، که په داخل کې که په خارج کې، که زه عبدالله مزاري هم غلطه خبره کوم، مه یې منئ. دا زه چې کومې خبرې کوم دې تحقیق وکړئ، څېړنه یې وکړئ، بیا یې نشر کړئ. بیا که ښه مې ویلي وو، راته وایي چې ماشاءالله مزاري صاحب چې دا څنګه د چهره ده، همدغسې مسلمان نر سړی، داسې نه خدای مه کوئ چې لا اله کوزه غلا. ډېر خلک خولې نرمې خورئ، خو کارونه نور کوي. خدای دې موږ هغسې نه کوي. نو د موږ 19 کلنو لوبډله چې کوالیفای راوند ته لاړه، د میرویس خان له لاسه لاړه، د میرویس اشرف له لاسه لاړه، د دې ملګرو د لاسه لاړله. صحیح ده. اوس که موږ 10 کلن اچو، د مجبوري نه اچوي. دا بیچاره خو مجبوره ده مبارز، په ده خو سلیک څو سترګې راوباسي، خیر است برادر بکن ما میکنیم. ګورئ به لیاز خدا، مه وایي دا رشخند مه وایي. داسې لوبغاړي په د اوس ملي 19 کلنو لوبډله کې سته. نورعلي زدران د موږ ملګری ده، د موږ یو همسنګره ده په کرکټ کې. مجاهد زدران ازل کې است، آینډین یې څوک راوستی ده، هغه نه پېژنم. دا رانا نوید. صحیح ده. کرکټ ته زه احترام لرم، خو هغه بیچاره خو واک نه لري، رانا نوید الحسن. نو چې ته 50 کلن عمر کې رانا خو خپل پیسې اخلي، د هغه د تا د کرکټ سره څه کار ده؟ صحیح ده. او که تاسو په کسته غواړئ چې کرکټ تباه شي، نو انډر 19 خدای مکه غرق کوي. ټول هم پکې غټ غټ اچولي دي. هغه هلکان پکې شته 3 4 5 چې 3 کاله مخکې اورېج سوي دي. ولې نور لوبغاړي نشته؟ لوبغاړي د ما نه خفه کېږي، نومونه یې نه اخلم، هغې خپله پوهېږي. د لوبغاړو غلطي نه ده، دا د ادارې غلطي ده. دا خو هغه وړه غلطي زه تاسو ته په ګوته کوم، مینهوالو هېوادوالو. صحیح ده. نو داسې ده چې خبرې ډېرې زیاتې دي، خو څه خبره ده چې د موږ دلته خلک په څه غلطوي. ولا د موږ ملي لوبډله خو نړیوال جام کې داسې قهرنامې وکړلې، دغه یې وکړو. وروره کراشد ارمان، مجیب زدران، حضرت زازی، کریم جنت، ګلبدین نایب، عظمت عمرزی، ګربز، همدغه لوبډله نجیب زدران، نبی ساخیل، دا کوم لوبغاړي چې دي چا نومونه مې نه یاست، خفه نسئ ځوانانو، ملګرو، یارانو. دا خو چې دا ما عبدالله مزاري 50 کلن ورته کپتان کې دی، خو سیم فاینل ته کېدی سي د موږ قسمت نور کار کړی، ورلډ کپ هم راوړی وای. هغه خو د هغې خپل اتلولي ده، خپل قهرماني ده. تاسو څه کریډیټ اخلئ؟ ته چې کله په رسنیو کې کښېنې، میرویس اشرف خانه لګیا سئ، ما عظمت راوستی، ما ګربز راوستی، ما پلانی. دا خو خدای ته وګوره، هغه خلکو ته ووایه چې هغې ته معلومات نه دي زړه سره. دا ټول کریډیټ د انډر 19 نه چې دا راغلي دي، سوی د محمد نبی ساخیل نه او د رحمت شاه زرمتي نه، د ګلبدین نایب نه. په دا ملي لوبډله کې څومره هلکان دي د انډر 19 تر د ټیسټ او د ونډې د کپتان حشمت شهیدین. ولې دا ټول خو د دولت احمدزي په وخت کې راغلل، انډر 19 هغه راچان کړل.
که ظاهر خان چینمین ده، که لکنوال ده، که نوین الحق ده، که هر لوبغاړی ده، ته څه شي کریډیټ اخلې؟ ته کله کوچنګ دې کړی ده، تا څه شي کړي دي؟ و میرویس اشرف خانه خفه نه سې در قربان وي کې. ته بل دې دا اوس د دراغو دغه ډرامې شروع کړی چې موږ 3 کلن وخت واخیستو او دا ده. اوس مشران خبر دی الحمدلله، مشران پې پوهېږي او مشران ډېر ښه پوهېږي. په والله چې زه غلط وم، سبا دې ما رادېسي کور مې دلته کابل ګلبهار ته ورشاره کې د غاړه کې د رسۍ راواچي چې کوم زندان کې ما دې واچوي که یوه خبره دې ما غلطه وه. او داسې ثبوتونه خو زه نه لرم چې تاسو ته زه ایمیلونه راوباسم. خو ټول د شکرالله حیدري سره چې دي، د نصیب خان سکرتر چې ده، د سیو صاحب اجراوي رئیس د شکرالله حیدري سره دي ایمیلونه، او د بل د چیرمین صاحب سکرتر چې د حکیم رحماني. موږ سره خو ایمیلونه نسته، خو موږ صرف هغه ټیکټیکلی دلایلي خبره تاسو ته موږ کولی شو. صحیح ده؟ خرابه سو دې ته چې کله اوس د موږ د هغه سره ټیسټ کرکټ کېدو د نیوزیلینډ سره. ګورئ علم غیب خو الله ته ده. نن سبا د ټکنالوژي دور ده، جدید دور ده. یو چېرته چې یو څوک ځي، یوه میاشت 40 ورځې 20 ورځې مخکې ځي، دغه هېواد امپایران ځي، هغه کوم چې په دا نیشنل کمیټه کې خلک وي په کرکټ باندې پوهېږي، لکه اداره کې هلته مشر غالبا یو هغه منهاج هلک د یو د موږ د بلخ د کرکټ مخکینی نماینده حاجي ننګیالی حبیبي شینواري زرګر چې د میرویس اشرف پانډیوالي راغلی دغلته اداره کې ده. صحیح ده؟ په دغه انټرنیشنل هغه کې د وبلیازي خو ده د کرکټ په حالت بیا به هم بیچاره نه خبر. صحیح ده؟ نو هغه ده پکې یو بل څوک ده د ننګرهار د احمد شاه یار. صحیح ده؟ هغوی ته خو دومره واک نه ورکوي، نو ټول کنټرول خو د منهاج لاس کې ورسره خو داسې نور به څوک کمیټه کې ټاکلي، هغوی به تلل د ګرون به کاتو. بل د ګرینویډا کې خو موږ خپله لوبې کړې 2009 کې د زیمبابوې A ټیم خلاف. جاوید احمدي غالبا هغه وخت کې د موږ کپتان او رئیس احمدزی کوچ و د موږ هغه وخت کې. صحیح ده؟ نو داسې ګرون د اوبو پکې درېږي هغه کې. یاره الله دې کمی پیشي راته معاف کړي. زه چې اوس دا کرکنفو ته لاړ سه ریکارډ راوړی، انډیا به پکې خپل فرست کلاس میچونه مغې کې نه کوي. هغه کې خو چې یوه ورځ باران وشي 4 ورځې پکې کرکټ نه کړي ګرینویډا کې. دا دومره پیسې چې لاړې دا د بیت المال پیسې. دلته فرست کلاس کې چاته 1 روپۍ نه ورکوي، وچ چرګ پې خورئ، دال پې خورئ، لوبیا پې خورئ. الحمدلله فرش کبر نه کوم، خو ولې تاسو د دې ځوانانو سره خیانت کوئ او د بیت المال د پیسو سره څوک به تاسو نه پوښتنه کوي؟ خیر ده که دلته اوس زموږ د بعضې خلک په کرکټ دومره نه پوهېږي چې تاسو ته نظارت ته راسي پوښتنه درنه وکړي. تاسو خو غلطوئ، تاسو خولې خو ډېرې پستې دي. نو ګرینویډا کې کم سے کم څومره ډالر تاوان به د افغانستان شوی وي. صحیح ده؟ بل تاسو چې دا کومې خبرې کوئ چې موږ دغه سیریز برابر کو، دام برابر کو، دام برابر کو، و در قربان مې کې و د افغانستان ولسه و د کرکټ مینوالو. دا مخکې نه 2 کاله 5 کاله ICC سره یو جدول یو سیستم پوره جوړیږي ډراټیپ. هغه ټول سوي دي. دوی کوم داسې کمالي کار نه ده کړی. ښه کارونه یې دا دي چې زه صحیح ده مثال د خبرې چې ټورنمنټ یې دا زرغونجام یو اضافه کړی. صحیح ده؟ خو زرغونجام کې تا کوم داسې په عدالت باندې انصاف کړی، سلیکشن دې کړی. او که راسو د ملي ټیم سلیکشن ته د T20 سلیکشن ټول الحمدلله راشد خان ارمان خپله کوي. صحیح ده؟ تو وایه چې احمدشاه به راشد خان ته غږېدلی چې راشد خان سوري دغه لوبغاړی داسې کوو دا داسې کوو، خدای کې ور وغږېده چې احمدشاه مبارزه. هغه به تاسو سره خدا خبرې هم کوي که به نه کوي. اوس هم انشاءالله زه وایم چې دا اوس راغلی و افغانستان ته تاسو نه خفه لاړو. خیر ده که انس صاحب فیس ابودانرون مشران هم ورسره کېنول. راشد داسې سړی ده هغه که دا زم غلط غږېږم سبا ماته چې مزاري ته خو ډېر غلط سړی غلط زه نه غږېږم. زه راشد ته مې احترام لرم، مجیب ته مې احترام لرم، حشمت ته هم لرم، شاپور ته هم لرم، نوروز اصغر داخلي کرکټو د ماشوم ته د دنیا هر چاته احترام لرم. خو چې کله خبره د حق راسي هر چاته حق وایم، ځکه چې څوک د موږ کرکټ ته تاوان رسوي موږ ټولو ته یې رسوي. صحیح ده؟ د T20 سلیکشن تقریبا او کپتان کوچ حق لري چې وی کړي. صحیح ده؟ خو بیا هم تاسو نه هغه خفئ. همداسې اوس دا ټیسټ سلیکشن کېدو. صحیح ده؟ خپله اجراوي رئیس یو نصیب خان زدران و چې کپتان کوچ زیات اتورایز دي، هغوی سلیکشن کې زیات هغوی. صحیح ده؟ همدغه رنګې د تاسو اوس چې ون ډې ته ټیم جوړېدو. صحیح ده؟ ښه که سلیکشن چېرته په پرفارمنس وي زه دا نه وایم. ولې ابراهیم عبدالرحیمزی چې فرست کلاس کې ویکټ ما سره تیر کالو دا د مونږ د میوند چمپین ټیم الله چمپین کو همدې ابراهیم عبدالرحیمزي په سور بال خوا ښامار ده ماشاءالله داسې بال تاوهي دواړه سوینګه کوي. نسیم منګل یو هلک و مونږ سره د خوست که د کوم چې که د پکتیا د الله مې د غاړې نه بندوي هغه سره تاسو کوم کار وکړو هغه ته ما یا چانس ورکړو. ښه که ده ورې نسیم منګل په فست کلاس کې پرفارمنو کې ته موقع ورکوې. صحیح ده؟ دغسې ضیا شریفي همدغسې
یو بل فاست بالر په نومونه یې مانه یو څو ډېر داسې اوس چې د موږ دا لوبغاړي خارج ته لاړل یو هلک د ضیا پرواني په داخلي فرست کلاس کرکټ کې هغه ریکارډ لري تاسو سرچ کړئ ضیا پرواني ورکئ په کرکانفو کې یا ګوګل کې ورکئ 11 سلیزه لري په فرست کلاس کې ولې هغه انګلند ته لاړ خو د میرویس اشرف له لاسه لاړ ظلم زیاتی یې ورسره کوو دغسې زهیر زمان خیل چې کینلاس لیفټ هاند سپینر بولر ده د ما سره لوبېدلی 2019 کې چې کله زه کپتان وم د اموریجن صحیح ده انبار ویکټ یې دومره اخیستې دی سر چې کوي ولې لاړو د مجبورۍ نه لاړ دا سبا دا هلکانو ته چې موقع درکوو او دوکه نه درکوو والله چې ټول راسي ښه درته رابسم همدغه رنګې لیګ سپینر چې انډر 19 ورلډ کپ کې تباهي وکړه د ساوت افریقې او نیوزیلینډ خلاف شفیق الله غفاري چې انګلند والا اوس تعریفونه کوي نن مې یو شی کتو خدای یو سلو شلو که څو رنځه یې کړي 8 یې آوټ کړي دي ولې لاړو د مجبورۍ نه لاړو یو بل هلک پرویز په نوم باندې لیګ سپینر د سلیک پهلوان غونته کې و هغه ولې لاړو انګلند ته خو مجبور هم کوي بهترین لیګ سپینر و تاسو موقع نه ورکوله کله به مې یوه بانه ورته نیوله کله به بله بانه ورته نیوله مجبوره سو لاړو صحیح ده همدغه رنګې جمشید میرعلي خیل چې تیر کال ما سره فرست کلاس کې و 100 پلس وکټ لري فرست کلاس کې هغه سره خو میرویس اشرف خان د ډاکټر فرید د وجې نه شخصي زه کوچ یم زه شاید وم کپتان نوم منه اخلم چې هغه نه لوبه ما په زوره پې لوبولی ما ورته یا به زه دلته کوچ یم یا به دا هلک لوبیږي یا به نه یم کوچ وایي نه لوبم مزاري مایي ته به یې لوبیې زه دغه کوچز نه یم کوچز د دې ما نه خفه کېږي چې زه په سوال راغلی وایي بیګر از ناٹ چوزر چې په سوال راسي هغه فیصله پرېکړه څه کولی نشي ما زه کوچ یم الحمدلله عبدالله مزاري په خپل ابیلیټي مې کرکټ هم کړی په خپل ابیلیټي دلته کوچ راغلی یا به جمشید په دې میچ کې کندهار کې ملانجه سو لوبیږي او یا به زه نه یم دا خبرې به اوري هغه کپتان به یم اوري صحیح ده ښه جمشید میرعلي خیل چې د 100 نه زیاتې وکټې فرست کلاس کې لري د محمد نبي ساخیل نه بعد بهترین آف سپینر و ولې لاړو خو تنګ سو چې امریکې ته لاړو د میرویس اشرف غني د خصوصي د شخصي هغه نه او ډاکټر فرید د سره څه بد کړي میرویس اشرف خانه موږ تاسو ښه سره پیژنو زه دې هم پیژنم ته مې هم پیژنې چې ته کوم لیول کرکټ دی وکړو خیر که دی وکړو په هغه ګروپ بندیانو د وجې چالاکیانو نه د انټرنیشنل ورلډ کپ یې دا شی وکړه خدای دې در باندې نور دې خدای اوچت مقام درکړي والله که در نه سوځم خو ته ظاهرا ډېر ښه اخلاق کوې خو نور داخل کې ته بل شی ګورئ ډاکټر فرید دی وجې تا ډېر سره زیاتی کړو ډاکټر فرید دا بد کړي دي چې په ملي ټیم کې ته واچولې الله دادنوري خلک دادنوري ته ته پېښور ته راوستلې ور معرفي یې کړلې تا د وراره سره دا کول ولې موږ داسې کارونه وکړو کله چې مشر سولې بیا به ټولو ته په یو نظر ګورې میرویس اشرف خان هغه هلکې تا د لاسه لاړ دا څومره چې تللي تا د لاسه تللي نصیب خان به یا په کرکټ دومره پوهېږي یا به نه پوهېږي صحیح ده را بسمه درته عبدالواسع نوري ته صحیح ده عبدالواسع نوري چې ټیسټ کرکټر ولې لاړ خو مجبوره شو صحیح ده هغه چې لاړو هغه ته هم دا ویل چې ته د الادادو خلک دا درارې یې ګناه یې دا وه چې د یو خانداني کرکټر د یو خاندان په افغانستان یو احسان کړی ده چې کرکټ یې دلته راوړی ده دا زه چې نن غږېږم ټوله دنیا مې پېژني مزاري صاحب دا د الله مهرباني ده همدا د افغانستان برکت ده کنې موږ ورته ډېر خلک هلته ګرځي پیاز ټماټر خرڅوي ریډې لګوي څوک ورته لیفټ هم نه ورکوي نو موږ باید بیا سپینه خبره وکړو روغه خبره وکړو موږ باید د ولس سره ملت سره خیانت ونه کړو میرویس اشرف خانه صحیح ده تا نه چې دا واسع نوري لاړو دا لوبغاړي چې ما یاد کړل همدغه رنګې کاناډا ته درنه خیبر عمر لاړ انډر 19 بهترین پلیر و وړکی هلک ما سره نوښار کې پاکستان کې راغټ شو همدغه بل ورور انډر 19 چې وکړو ناصر عمر لاړو درنه کاناډا ته خو مجبوره سو لاړو صحیح ده همدغه رنګې درنه یونس احمدزی چې بهترین بیټسمین و ټیکنیکلی د تاسو د پالیټکس تاسو یې سطحکار سو ارلینډ ته درنه لاړو صحیح ده همدغه رنګې زید شیرزاد فاست بالر چې سپږیزه کې بهترین بالینګ درنه لاړو همدغه رنګې منیر کاکل ټیسټ کرکټر ولې درنه لاړ خو تاسو ورسره ظلم زیاتی کوو زه هم په هغه کې مجرم یم ځکه چې زه په سلیکشن کمیټې کې وم زه یو غړی وم د غړي یو خبره حق کولو الله شاید ده چې ما څه کړي دي خو زه مجرم یم ځکه باید ما هم کوشش مې کړی خو ډېرې خبرې دي صحیح ده ښه منیر کاکړ لاړو یو بل د کندهار هلکو مخکې میډم پیسر فاست بولینګ یې کوو اوس یې بیا چینمین شروع کړو وقار هغه هم مجبوره سو لاړو صحیح ده
دغه رنګې یو بل فرست کلاس کرکټر اسد خان احمدزی هم د تاسو د لاسه لاړو همدغه رنګې د موږ د ملي انډر 19 هغه کپتان چې ټیم یې سیمی فاینل ته ورساو سلیمان صافی مجبوره سو انګلینډ ته لاړ دلته تاسو یو ارزښت یو لیول نه ورکاو او بله خبره هم درته وکړم اوس هم میرویس اشرف خان ساری وخت ده چې ریجن کرکټ یې کوي بلیازي خدا منظر ما ټوله د ما مه کوئ د ما دا خبرې خیر لږ به ترخې وي خو حقیقت به وي زه د نه یم کرکټ بورډ کې خو د خدای دپاره د افغانستان د ملت دپاره نور د خلکو سترو کې خاورې مه وراچوئ ملي لوبډله قربان سم انډر 19 مو داسې جوړ کړو لوبغاړي ټول درنه لاړل دا اوس کم سے کم 15 تر 25 لوبغاړو به اپلای کړی ځي درنه څوک به درنه انګلینډ ته ځي څوک به درنه امریکې ته څوک خو د تا د لاسه ځي میرویس اشرفه د نظام ته د سیستم ته د تا د لاسه بدنامي رسېږي میرویس خانه د تا لاندې چمچې چې دي ډېره ډېره وبښئ غوسه راځي بیا د بیمه حکیم رحماني په نوم د رحماني د بلا ور په سر سي هغه داسې خلکو ته غږي یو ورځ ما ته په دفتر کې وایي ښه وایي مزاري ته داسې خبرې کوې ما ورته رحماني اے حکیم رحمانی سپینزر چمن کې سیاراله ډاکټر فرید ته د زارۍ کولو چې مزاري صاحب سلفي در سره اخلم ما چې اوس په دې چوکۍ کېناستې نن به یې سبا بنی دا کرکټ د موږ کرکټرانو وو دا ای به انشاءالله موږ او میرویس دوی به کسل وارې سره ونیسو بیا به هم سره یو کېږو د کرکټ دپاره خو ته به نن یې سبا بنی همدا میرویس به دې لرې کې مالې نجیب افغان بسې راغی په خلکو به سترګې راایستلې ما ته خو څه نه سوی ویلی او زه مشرانو ته د نظام ته د خلکو ته په دې بدنامه کړی وم چې عبدالله مزاري خو دلته د امارت د نوم نه څو استفاده کوي بدماشیانې کوي د ما بدماشي دغه داسې حق خبره کوم الله دې ما نه پوښتنه وکړي که به ما چا سره بدماشي کړې زه څوک یم په خدای که به زه په یو حکومت کې دومره ډارېدم یا د کرزي یا د اشرف غني لکه په دې امارت کې څه ډارېږم ځکه دلته خو دې رانیسي والله چې ورور دې مسؤلي رانیسي دي چې مجرم دا خو چیټي خبرې دي وروره چې تاسو پورته پورته ټوپونه یې موږ ته یې خط راکړی او 3 کاله نور وروره چې مشران در باندې خبر سول په خدای که ته بیا دا چوکۍ وکړه په یو شرط به یې وکړې چې عدل شروع کړې انصاف شروع کړې خو هغه ته نه شئ کولی ځکه تاسو نه عدل انصاف کډه کړې دولت احمدزي په نوم ګمبیر یې آوټ کړی دولت یو ګپ دې پکې که نه ګمبیر چې یې آوټ کړی ورلډ کپ کې نو داسې ده چې دولت احمدزی لیول 3 کوچ د ایشیا په سطح بهترین کوچ د مونږ ډېرو د ما مستاز پاتې سوی د یو هم ولی امین خو کرکټ بورډ کې د ماشاءالله ډېر تکړه د مهارت لري په خوله کې ډېر ښه ده ماشاءالله په هغه ته هم راځم ولی امین ته نو دولت احمدزی یم چې لاړو امریکې ته وایي تنګ آمد به جنګ آمد خو د تاسو لاسه لاړو داسې خو نه ده تللی چې هغه خدای مکنه اهله و تاسو مجبور کو لاړو بدنام هم کو په دروغ یو تور بل تور خو ثبوت را پیدا کوي زه خو ثبوت نه لرم چې تاسو ایمیلونه راوباسم چې میرویس خان دومره ډالر خوړلي او نصیب خان دومره خوړلي دي او شکر الله حیدري دومره خوړي دروغ نه سم ویلی ما سره د ویښته ثبوت نشته چې چا یې ورپه یم خوړلی په ټول ژوند زه دا نه منم چې چا د رشوت خوړلی ځکه نه ما خوړلی نه مې چاته ورکړی او نه چاته ورکوم نه چا نه اخلم زه بیا څنګه په چا شک وکړم دولت احمدزی چې لاړو ګورئ کرکټ به کله کرکټ کیږي په کوم وخت کې چې دولت احمدزی د داخلي کرکټ مسؤل چیرمن سیو به چر څوک وویل چې تاسو ماته دا وظیفه راکړې داخلي کرکټ د ما مربوط ده اصلاحات یې ما په غاړه دي کرکټ هغه وخت کې د پلیرانو مزې وي اوس خو پلیران چې دي دی پلیرانو ته څه وایي پلیر نه به پلار نه جوړو پلیر به مزدوري نه وروره دا پیسې چې موږ تاسو ته دلته راځي کرکټ بورډ ته د دې لوبغاړو په سر راځي آی سی سی چې پیسې درکوي په مفت یې نه درکوي د فرست کلاس کرکټ په سر یې درکوي صحیح ده ډېر لوبغاړي نور هم داسې دي په خارج کې نواز کټوازی خو مخکې تللی و داسې احسان منګل داسې نور لوبغاړي کمې نومونه د چا نه اخیستې لوبغاړو خفه نه سئ صحیح ده ما خو لیکلي نه دي لکه د دی صفا درته وایم موږ ته خو الله پاک داسې کوپړی داسې ذهن راکړی الحمدلله چې سم په ذهن کې کمپلیټ هغه سیف کمپیوټر کې لاک شي دوی خو په کاغذ ولیکي بیا کته وګوري بیا دې خوا وګوري بیا دې خوا وګوري وایي الله دې معافي راته معاف وکړي که نه نو ښه خبر دا ده چې کرکټ په دې باندې خلک مه غولوئ چې ملي لوبډله خو ماشاءالله دلته قهرماني وکړه دلته ملي لوبډله خو د موږ الحمدلله آی پی ایل کې 8 که 9 لوبغاړي لوبیږي په سی پی ایل کې د موږ وقار سلام خیل چې تاسو اوس د اصغر د وراره په وجه سزا ورکوئ میرویس اشرف خانه چې دا د اصغر وراره د ډېر افغانان خبر نه دي اکثره یې زه ګورم ورته لیکي وایي دا د هغه خورې ده د اصغر افغان خورې نه ده وراره یې د وقار سلام خیل په فرست کلاس کرکټ کې
ریکارډ لري چې یو سیزن کې ډېر آوټ کړي، اوس په سی پی ایل کې لګیا ده، ورسره نور احمد لکنوال ده. دغسې لوبغاړي خو که د هر هېواد چې لیګونو کې لوبېږي د دنیا سې کوم لیګ کېږي د افغانستان لوبغاړي به کېږي، که راشد خان وي، که نبي وي، که وقار وي، که کریم وي، که ګلبدین وي، په آی پی ایل کې لوبېږي، سی پی ایل کې لوبېږي، د دنیا چې څومره لیګونه وي، بي پی ایل کې لوبېږي، په ټولو کې زموږ لوبغاړي لوبېږي. تاسو د څه کریډیټ اخلئ؟ او میرویس خانه تاسو خو کرکټ د خاورو سره خاورې په ودې ماروره، تا یو وارې میرویس خانه ته لایف راسه وغږېږه، ولس ته ته قناعت خو ورکړه. صحیح ده. اوس بعضې خبرې داسې دي، په خدای چې ما ته خوند نه راکړي دلته یې وکړم لایف کې، ما ته حیا درېږي د دې خپل ګیري نه، د دې خپل چهرې نه، د خپل بیکګراونډ نه راته حیا درېږي او مجبوره سوم زه لایف راغلم. زه به درته خبره وکړم، د تا حکیم رحماني به کم سے کم 80,000 1 لک 1,20,000 1.5 لک معاش اخلي. ته د نورو خلکو ته څومره معاش ورکوې؟ او کله کله چې بیا موږ د شکرلاو یا د رحماني سره غږېږو وایي دا خو پلانی تعلیم یافته ده. تعلیم ته موږ د هر چا احترام لرو، خو کرکټ ته که ته انجینر راولې، که ته د غاښو ډاکټرو ته راولې، که ته د ماشومانو ډاکټرو ته راولې، ډاکټر ته هم زه احترام لرم، عالم ته هم احترام لرم، ټولو ته احترام لرم. کرکټ د کرکټر کار ده، ټیکنیکل کار باید کرکټر وکړي، هغه د ډاکټر د انجینر د دې کار نه ده. فیلډینګ انجینر نشي ورکولی، ټوله ورځ په خبرو کوچینګ نه کیږي. عملي کله چې ته لوبغاړي ته کوچ ورکوي، هغه کوچ خو باید شاته لږ ریکارډ یو شی ولري. اوس انډر 19 ته نور علي زدران ورکړی بیټینګ کوچ، بالکل یې منم. صحیح ده. نور علي هم زموږ ملګری ده، باید د دې هیډ کوچ نوروز منګل وای، یا رئیس احمدزی وای، یا دولت احمدزی وای، یا اصغر افغان وای. نور علي هم زموږ ورور ده، خو هغه کوچینګ کې دومره ایکسپیرینس نه لري. په ټولو کې زیات ګپ زه په والله د نور علي زدران سره لرم. مجاهد زدران یې فیلډینګ کوچ ده، ایکسلنټ. نور علي کوچ ده، ایکسلنټ. صحیح ده. همدغه رنګې راواخله عبید کونړي ورته کوچ که فاست بالینګ ته، سپین بالینګ ته روخان باریکزی راوله. ما خوښ هم نه راولی، وایي داسې ده لږ تیز ده، دا وایي سپینې سپینې خبرې کوي، دی بیا د خلکو نه مني، بعضې فرمایشات نه مني. صحیح ده. نو موږ او تاسو به ښه را به سو. ډېر ملګري میسج کوي چې د احسان جنت په اړه څه ووایه. ګورئ دوستانو، ما مخکې چې زه په دروغو څه نشم ویلی، زه د احسان جنت په موضوع کې ځکه خبره نشم کولی چې د هغه نه الله خبر ده، احسان جنت خبر ده، د ډیسپلین کمیټۍ والا خبر دي. زه به هیڅکله داسې خبره ونه کړم چې زه به خیټالوجي خېټې نه خبره وکړم، ځکه دا خبرې چې زه اوس کومه دا د ما پسې نوټ کېږي، دا چې څومره نشریږي که ښې خبرې وي او خدای مکه منافقت دو نمبري جالسازي نه وه پکې، نو دې به ثواب ما ته رسیږي، او که غلطي مې کړې وه عذاب به راته رسیږي. دا خبرې کول خو اسانه دي، وای وړه خلو غټې خبرې خوند نه کوي چې خلو وړې خبرې غټې غټې کوي. نه، هغه خبره باید مسلمان انسان وکړي چې د هغه بیا وزن دی وړی سي، برداشت کولی سي، سبا جواب ویلی سي. دا زه چې اوس غږېږم کمان سبا یو څوک راته چې مظاهري صاحب ته لایف راغلی ته راسه کوم چې کرکټ بورډ کې مشکل دی، زه به ورته هم راوړه ویډیو ما چې کومې خبرې کړی که دغه مشکل نه و یا ما یې غاړه یې تاسو یې رسئ، او که پکې باید اصلاحات راولي. صحیح ده. نو ډېر ملګري وایي ما راواخله رخله من ملګرو. خبره داسې ده چې د افغانستان بیس بنیاد انټر کلب کرکټ ده. د نورو ولایتو کې به هم ډېر ستونزې مشکلات راغلي، کابل کې، پکتیا کې، ننګرهار کې، نورستان کې، کونړ کې، همداسې خوست کې، داسې کندهار کې، زابل کې، هلمند کې، هرات کې، سریپل کې، جوزجان، هر ټول افغانستان ټولو ولایتو کې چپ سنټر کلب کېږي. ډېرو ولایتو کې به مشکل راغلی، خو ډېر لوبغاړي بېچارهګۍ له ډاره غږ نسي کولی. اکثره ولایتو کې خو ورته لوبغاړي هم پیران درولي، او بلیازې خدا دا زه څومره ښه غږېږم، په خدای سي د ما چا سره مقابله راسي یا د ما د زوی د ورور راسي، زه هم لږ طرف کوم. انصاف ډېر ګران کار ده، الله دې اول ما ته توفیق راکړي، بیا میرویس خان او د نورو ملګرو ته. ګورئ خبرې کول اسانه دي، عمل کول غواړي. باید د دې ټولو څېړنه وسي د افغانستان د انټر کلب، ډېروالی نه ده بهتروالی، کوالټي ته باید موږ کار وکړو. صحیح ده. نو انټر کلب کې د تا امپایرینګ سیسټم کمزوری و چې ما چېرته لیدلي دي خبر سوی یم، دا باید اصلاح سي. صحیح ده. بله مسله دا ده، نظیم جار صاحب تا ته وایم، چیرمین صاحب میرویس اشرف غني ځکه درته وایم چې مالداره سوی یې، داسې ونه وایه چې بل هغه راته وایي. صحیح نه. تا ته په دې وایم چې تا نه ځکه زه ګیله کوم، دا ولس درنه ګیله کوي چې ته خپله ملي لوبغاړی پاتې سوی یې. صحیح ده. وایي چې شپون سم سره مخ خپله سمیږي. ته باید اوس چې دوباره ولایتي لوبډلې جوړېږي
دغه نه مخکې تحقیق وکړئ چې انټر کلب کې چا رنز کړي څنګه کړي چا وکټ اخیستې څنګه یې اخیستې دي صحیح ده په ټول افغانستان کې باید تحقیق وکړئ معلومات یې وکړئ دا یو خبره بله خبره چې کله ټیمونه جوړیږي باید تاسو خپل سلیکشن کمیټه هرجې ته ولیږئ هغه نماینده ته ووایئ لږ واک ورکړئ نماینده بیچاره ته څس په نوم باندې نمایندګي ولاکه خوند کوي نمایندګان دې نه خفه کېږي رئیس صاحبان دې ولایتونو نمایندګان صحیح ده هغه دې نه خفه کېږي هغو ته لږ واک ورکوئ چې 20 لوبغاړي مه راغواړه درس راوغواړه په درسو کې اکثره داسې چې څوک لږ ښیي ګورئ کله کله څه شي اوسي پرفارمنس د بهتر لوبغاړي لوبغاړی ډېر ښیي د استعداد والی خو هغه نه پرفارمنس ونه سي د هغه هغه هر څه په سین لا اوسي یو چا پرفارمنس کړي کاره کمې وایي پوینټ ته روانې سکویر لیګ ته وایي سکویر لیګ ته روانې میډ آف ته وایي میډ آف ته روانې تړمین ته داسې لوبغاړو نه تېر سئ ځکه د موږ ولایتي کرکټ نه فرست کلاس السټې ته لوبغاړي اخلو یو ورور میسج کړی عثمان غني خو هغه لوبغاړی ده چې په اول وارې افغانستان داخلي کرکټ کې ډبل سلیزه وویله ډبل 100 یې وکړو 200 رنز یې وکړو پلس صحیح ده عثمان غني ډېر داسې لوبغاړي ما نه نومونه هېر دي دا چې ټول تللي دي دا د میرویس اشرف خان د لاسه تللي دي نو اوس دوی بیا چیغې سورې جوړې کړي دي چې موږ 3 کاله وخت واخیستو او 3 کاله وخت دې موږ ته راکړي اول خو دا په اصولو په قانون کې شته نه چې تاسو ته وخت درکړي صحیح ده موږ دا نه وایو که ته چرمین یې که هر څوک چرمین یې پروا یې موږ ته نه راځي چې ښه تم کوې دا سبا نه ښه شروع کړه کومې خبرې چې ته کوې عملي یې کړه والله چې تا ښه یاد کړم ګوره مخکې مې وویل د ایچ پي سي چې څوک مسؤل ده حاجي صاحب ولي امین چې دا د افغانستان کرکټ ته زه راغلی یم دی پکې ده ماشاءالله الله پاک داسې خوله ورکړې ده دومره صاف خوله یې ده داسې ژبه خدای ورکړې ده چې کوم چرمین سیو راسې بس د ده مور و پلار موږ کې کاش دغسې یو کار وای خو دا موږ ته ولاکه کېږي حاجي ولي امین صاحب خفه نه سې د تا به خپل خپلوان وړه موږ تاسو ملګرتیا ده توهین دې نه کوم خو ګوره د تا هم ډېر کارونه صحیح نه دي ډېر لوبغاړي دي کندهار په اکیډمیک کې کوچ ده لالا بهترین لیفټ هاند سپینر فرست کلاس کرکټر د کوچ ده قرارداد دې صحیح ده ورکړی ده د کندهار اکیډمي ته کوچز 3 که هغه فرست کلاس کې ولېږه چې هغه نه څوک زده کړي ډېر د داسې کوچز لېږلي فرست کلاس کې چې خدا که بیچاره خفه کېږي دی نه په ایتې بیتې څس به هم خدای کې پیږي همدغه رنګې د فاست بالران دپاره تا باید د کونړ کوچ دی باید کونړي هغه دې لېږلی وي د یو ټیم سره فرست کلاس کې دی نه به یو چا څه زده کړي وای صحیح ده داسې په نورو اکیډمیانو کې ښه کوچز دي هغه ته هم دا بانه کړي چې ولا تا ته خو موږ د اکیډمي قرارداد درکوو دلته په خلکو سره انډیوالیانې کوي یا د میرویس اشرف په خوله یا د بل مشر په خوله باندې یا د بل چا لوبغاړي په خوله باندې هغه ولېږي په هغې 15,000 روپۍ ګټئ نه وایي کله به پیسې ګټو کله به کیسې ګټو موږ او تاسو ته اوس کرکټ او د کرکټ د آبادي ګټل پکار دی هغه څرنګه چې ښه کوچز وي اوس نوم به یې درته نه اخلمه یو کوچ زه منټور تللی یم دا د کوچز یو کوچ مې ولیدو خپله یې مخې د سورې خواته او لوبغاړی د لمر خواته کړي وي بیچاره ګیان نو لوبغاړی خو کوچ ته څه نسي ویلی اتې ورغلمه نوم یې دلته نه اخلم ما کوچ صاحب محترم د هغو لوبغاړو مخکې مې څه ورته چې کله هر شی ختم سه مهرباني وکړه داسې کوه ځان سختي ته ورکوه لوبغاړو ته سهولت جوړوه صحیح ده نو مسلې ډېرې زیاتې دي حاجي صاحب ولي امین د ایچ پي سي مشر ده زه ده ته د خاندان ته احترام لرم خو چې کله خبره د حق راسي په خدای که دی د دې ابیلیټي استعداد لري چې دی د ایچ پي سي مشر سي صحیح ده ایچ پي سي مشر باید داسې څوک وي چې هغه یو چا سره وغږېږي یو ورځ کوم ملګري خبره کوله وایي د موږ د کرکټ بورډ یو رئیس و که نه چیرمین و د هغه کوم خارجي کوچ و د موږ وایي موږ ورته ویل چې دا د موږ چیرمین صاحب د دا د وا ده که نه اتې ویل وایي خاصې کله چیرمین صاحب ورته راغی هغه کوچ ته یې وویل چې زه د تا ډېر غټ مینهوال یم سر نو په لیاز خدا ته د یو ملک ایچ پي سي های پرفارمنس تاسو کوم داسې کار کړی فاست بالرانو ته د کیمپ ولګوئ صاحب حاجي ولي امین خان صحیح ده هغه فاست بالرانو ته تا په بدل کې څه شی ورکړل امان الله کونړی چېرته ده اوس صحیح ده لالباز خدا اوس به بیچاره وي فرست کلاس کې که به نه وي 140 پلس کې بالینګ کوو صحیح ده ډېر لوبغاړي دي په خدای مانئ نومونه هېرېږي ښه نو ایچ پي سي کې تا کوم داسې د وکټ کیپر دپاره سپیشل کیمپ لګولی خپل محمد شهزاد محمدي دي کله راغوښتی ده چې ورته درېدلی یا د پاکستان نه راشد لطیف راغوښتی یا د انډیا نه سبا کریم یا بل داسې انهیلي دې راغوښتی یو رانا نوید بیچاره دې راغوښتی یو عمران فرحت دې راغوښتی عمران فرحت خو ما هغه د درنه لاړ
صحیح ده، وایي پردی کټ له نیمې شپې په خپلو خلکو بلیو اعتبار وکړئ، خپلو خلکو ته خپله سینه خلاصه کوئ. اوس زه دا نه وایم زه چې تاسو کوچینګ ته راوستلم تاسو ما ته 2,000 معاش وټاکو، ما در سره 10 میاشتې په 2,000 روپۍ افغانۍ کار وکړو، هغه ښه پکې زه وم، ډېر لاندې بېچاره ګین 3 کاله نه لګیا دي، 4 ضیاءالحق وریاخیل بېچاره څومره وخت نه لګیا دی، موږ هم استاز پاتې سوی، هغې ته تاسو کوم داسې ټور ورکړی کوچ صاحب آر کې روزي خان زرمتی هغه ته هم کوم داسې ټور ورکړی لیول 3 کوچ ده، چا ته هم داسې څه ورکړي؟ تاسو خپلو ته سپک ګورئ، پردیو ته درانه ګورئ، تاسو بدنامه کړي دي. ای اجول امینه په والله چې د موږ کوچز دومره تکړه دي چې موقع ورکړي. سید رحمان احمدزی ده په خدای دا اوس یې ملي ټیم سره فیلډینګ کوچ که کې درته ور نه کړو ما ته چې مزاري ته په هیڅ باندې نه پوهېږي. خالق داد نوري ده خو دلته تاسو کله به مرته ویل دا کار دی غلط کړی، کله به مرته دا کار دی غلط کړی، مجبور سو لاړ ازبکستان که تاجکستان کې هلته مشر روزونکی ده. ولې تر څو به تاسو داسې کوئ ظالمانو؟ ټول بس تاسو داسې خلک غواړئ چې زه به ګونګۍ غوږونه یې کاڼۍ سترګې ړندې. صحیح ده. اوس چې دا په کندهار کې لوبغاړي راجګ سوي وي فرست کلاس کرکټرانو، صحیح ده، جاوید سلیمان خیل څه ګناه یې کړې وه؟ ګناه یې دا وه چې تاسو ورسره زیاتی وکړو او تاسو ته ویل چې ما ته خپل حق راکړي. تاسو نه چې څوک حق وغواړي هغه ته ډسپلین ایشو برابره کوي، ځکه ډسپلین هم د میرویس اشرف دی لاس کې ده، قانون ټول تاسو خپل لاس کې اخیستی. همدغه رنګې د کندهار یو هغه لیګ سپینر بالر احمد ضیا ده. ښه ملګرو لیک مسله راغله نټ کې غږ مې درځي ملګرو انشاءالله تعالی تاسو وګورئ غږ به مې درځي که نه د ما غږ که درځي راته ولیکئ. ښه صحیح ده مننه غږ درځي. ښه خبره مې د کندهار د هرات دغه طرف د لوبغاړو کوله. ښه جاوید سلیمان خیل ته تاسو دا سزا ورکړله، دلته خو لانجه دا ده که چېرته تاسو د یو چا حق یې درنه وغوښتو هغه مجرم ده. جاوید سلیمان خیل دا ګناه کړی، دا جرم یې کړی چې تاسو نه خپل حق وغوښتو، لاړو یو چا ته یې وویل زه هغه خو به یو څوک پیژني، د هغو خلکو د خدای سوال چې چا سره نه پیژني. حق غوښتل د هر انسان حق ده چې ویې غواړي. میرویس خانه که زه غلط وم ته هم حق لري چې په ما عریضه وکړي چې مزاري غلط لګی، تاسو ټول حق لري چې ما بندي کړي که زه غلط وم، د ما غاړه تاسو رسئ. صحیح ده. ښه احمد ضیا احمد ظاهر فرست کلاس کرکټر چشم ورکړل، عین الدین کاکړ فرست کلاس کرکټر چشم ورکړل. صحیح ده. همدغه رنګې بار بار دا ملګري میسج کوي چې د منیر کاکړ په اړه څه وایي. منیر کاکړ په اړه خو ما مخکې ویلې چې هغه هم د دوی د لاسه مجبورۍ نه لاړ وتښتېدو، بهترین وکټ کیپر و. اوس خو ماشاءالله د 2024 کال د 2025 را روان دی، انټرنیټ دور د ډاکټر صاحب منان ښه راغلاست درته وایي. ښه د ډاکټر صاحب منان زوی به هم انشاءالله انډر 19 کې نه. ښه کیمپونه یې وکړل نشته. کله کله څه وسي پرفارمنس ښکار سي، استعداد ټیلنټ د پرفارمنس ښکار شي. یو هلک د پاکستان پی ایس ال کې تاسو انډر 19 کې نه اچوئ. احمد یو هلک ده لیګ سپینر بهترین، دا نه چې د ما کلب کې لوبېږي یا د مزار ده. تیر واري په 10 کسانو کې وو، د اسنادو مسله یې راغله وځنډېدو، پاسپورټ یې زر رانغی چې اوس یې پاسپورټ راغی. دا واري تاسو پکتیا ته بوتو، پکتیا کې داسې ویکټې جوړې کړې وې. زه ورغلم یو میچ ته چې په هغه ویکټه باندې بس عجیب و غریب ویکټ و، سپنجي ټیپ چا پیرنس کړي دي. محبوب شاه او که محبوب بهیر د سنې میږي هغه چې ډېر میچور پلیر د هغه پیرنز وکړلو. صحیح ده. همدغه رنګې په عزت باریکزی چې ډېر میچور پلیر د هغه پیرنز وکړلو. همدغه رنګې ګډاډا ده که بډاډا ده څه نومېږي مونږ ملګری یم د خفه نه سي. ما ورغلی یم کور ته غزني ته، ډوډۍ مې د کور خوړلې ده چې نمک حرامي کې رانڅو خبره حق ته راغله، هغه پیرنزونه وکړل. همدغه رنګ یو بل هلک د نبي د اکیډمۍ عزیر هغه پیرنزونه وکړل. نوي هلکانو کې چا پیرنزونه کړي دي؟ صحیح ده. نو ډېر داسې مشران لوبغاړي تاسو چې فیصل شنوزاده ما سره فرست کلاس کې و، هغه پیرنزونه کړي دي. زه دا نه وایم خو دا ټول چې تاسو 10 کلن 28 کلن 20 کلن مشران خلک ما چې ولې انډر 19 نوم ورکړی، خو هم د دې میرویس اشرف د غلطۍ د وجې نه که چېرته موږ په کوالیفای راوند کې نه وای، اوس که دا ټیم ورلډ کپ ته تاسو دا مشران وانه چې خو په نوي هلکانو خو تاسو کوالیفای هم بیا نسي کولی، ما ته پته ده. صحیح ده. نو داسې دا خبرې ډېرې زیاتې دي
د نیشنل ټیم توري به نه وایې ملي ټیم خپل استعداد ده. ګوره ښه یوه خبره ورته وکړم په والله ثم تله بالله چې دې نه غټ قسم نسته میرویس خانه نصیب خانه چې تاسو T20 کې معمولي مداخلت وکئ راشد خان ډایرکټ درنه درته وایي چې سټاپ تاسو هغه ته غږېدلی نه سئ. صحیح ده ځکه چې هغه خپل ټیم درنه صحیح غواړي او ښه کوي حق یې ده. همداسې حشمت خو به هم در سره لیک ګزاره وکړي ځکه هغه بیچاره ځان بچ کوي. کلم یو مشر ته خسۍ کړی کلم بل مشر ته خسر کړی رحمت شاه سو دا نور سو ټول د موږ ملګري دي خو لوبغاړي خپله باید په سیاست کې ځان انوالو نه کړي. پلیر باید داسې شی ونه کړي چې هغه د ښه شرف الدین اشرف صحیح ده شرف الدین اشرف هم د میرویس اشرف د خپلولي ښکار ده ځکه چې دی خلکو ته داسې دوکه ورکوي د ولس ته مینهوالو ته چې دا زه نه لوبم ګوره زه خو دومره عدل انصاف والا سړی یم. صحیح ده ولې د یو کور دی ټول لوبغاړي چې حقیقي ورې کوي حق. صحیح ده اوس خو که دلته فیسبوک کې په دروغو باندې ما پسې 100,000 کسانو لیکنې وکړې اتې خدای مکه مزاري سور کافر سو نه داسې نه ده. فیسبوک والا ته هم زه احترام لرم ټویټر والا ته هم زه احترام لرم. نن سبا د سوشل میډیا دور ده هر شی چې کوو باید منګه اول مطالعه کوو ولولو. صحیح ده شرف الدین اشرف میرویس اشرف د تره زوی د ما نږدې ملګری ده. صحیح ده په دواړو باندې خدای کرکټ وکړو په هغه وخت کې د ریجن کرکټ کې ډاکټر صاحب نورعالم فرید پې وکړو چې اوس امریکا کې د هغه هم د دی د لاسه لاړ. دا څومره خلک چې تللي په خدای د میرویس اشرف د لاسه تللي دي خو مشران دې دا تحقیق وکړي معلومات دې وکړي. صحیح ده شرف الدین اشرف هم چې ګیډې شروع کړي هغه حق په جانب ده. یو ټور کې بلکې ایسته کښېنئ یو ټور کې بوځي اوبه پې ډېر ملګري د شفیق الله شفق په اړه لیکي. زه ګورې مخکې مې درته ویل د احسان الله جنت په اړه هم تاسو لیکنې وکړئ ملګرو خفه نه سئ. د شفیق الله شفق په اړه زه معلومات نه لرم خو یوه ورځ مې کرکټ بورډ کې ولیدو هغه هم کال مخکې وایي ICC د ما مسله کرکټ بورډ ته سپارلې باقي به الله جل جلاله خبرې. زه ولې خپلې غاړې بندې کړم چې ICC ما سره مشکل نه لري خو صرف چې کرکټ بورډ ما کلیر کړي نور زه دقیق نه یم خبر ملګرو خپلې غاړې نشم بندولی که نه. اصل خبره داسې ده چې تر څو پورې ښه صحیح اصلاحات رانسي کرکټ بورډ کې عربي مقوله ده وایي چې شپون سم سي رمه خپله سمیږي. اکثره دوی خلکو ته څه وایي ولا چې بس موږ ته خو رئیس الوزرا صاحب 3 کاله تمدید کو وروره که تمدید کیم سبا دې لرې کولی سي اول خو یې کړی نه ده خط یې تا ته درکړی نه ده چې خط یې درکړی و وختي به د ډومیسټک پیج او د کرکټ بورډ د پیجونو د ټویټر اکاونټونه تا او د تاسو یارانو نشر کړي وای. چشم بخیل کور بخیلان دي کنجوسان دي تنگ نظره دي ړانده سي چې هغه هر څوک وي وروره موږ در باندې تنگ نظري نه کوو خدای دې د دنیا باچا که خدای هم د امریکې سیوګانو چرمینان که موږ هم څه کوو خدای هم د کاناډا که افغانستان خلاصه کوي خدای هم د انډیا چرمینان که رښتیا د انډیا نه دا یو جیشا دې لیدلی ده د انډیا د کرکټ بورډ لاس دې په لاس کې ورکړی په هوټل کې د عکس اخیستی خلکو ته ICC میټینګ کې مې عکس اخیستی وبلیازې خدا نور دغه خلک مه غلطوه میرویس خانه. صحیح ده نو خلک مه غلطوه ورور جانه بس د نور د وخت پوره ده خپل بستره دې وتړه لاړ شه په کندوز کې خپل هندواڼې خټکي خوره خفه هم نسې ښه. نو خبره داسې ده چې ته وایې خط یې راکړی خط یې درکړی ده خو خدای کې تا په لاس کې رسې نیولی چاله دا خط ده انشاءالله. صحیح ده ځکه چې مشران خبر سول یو څوک لیوني نه چې تا پسې لایف راځي خو څه مشکل وي که نه چې تا پسې راځي ته خو لږ راسه میډیا ته که نه ته لږ وغږېږه ته چې کله سلیکشن کوې ریموټ کنټرول سلیکشن دې شروع کړی په ملي ټیم کې خو ته انوالمنټ نشې کولی بیچاره په خدای چې سترګې در نه وباسي حشمت خو زه بیا هم ګزاره کوي بیچاره ته به دې د راشد خان سره څنګه وغږې اوس هم در نه خفه تللی خیر که رالی یو باغ کې هم د انس صافي صاحب سره کښېنه او خندلم هسې خلک خوشحاله کول چې والا دغه دی هم خوشحاله کړو هغه خو که راځي صرف دې ته راغی چې وروره د دې خلکو د خوشحالولو دپاره راغی د تاسو د خوشحالولو دپاره ولا که ټول عمر راشد خان داسې وکړي زه چې راشد خان څومره پیژنم صحیح ده میرویس خانه ته به یې دومره نه پیژنې. صحیح ده موږ سره ډېرې شپې ولا په کارتې چار کې د هغه په کورو کې کړی د کریم جنت دی. صحیح ده نو داسې ده چې موږ هر چا ته احترام لرو خو میرویس خانه تا نه نور دا وړۍ شړېدلې ده وروره نور دا د بعضې خلکو ته پیسې ورکوي تا ته لیکنې میکنې کوي یو شی بل شی غورونو ته زه وایم چې ایمان په پیسو مه خرڅوئ. زه بیا هم درته وایم په خدای که زه د چا په خاطر راغلی یم چې چا به ماته ویلي
د الله په خاطر راغلی د افغانستان د کرکټ په خاطر راغلی میرویس خان کیتا دغه نه اهله کارونه وو صحیح ده دا اوس فست کلاس تاسو لیک سر ښکاره کوي سکواډونه راواخلئ چې کوم سکواډونه دوی اناونس کړي وو ډېر داسې لوبغاړي دي چې نو دوی اوس راغوښتي دي خدای دې نور هم پرې راوغواړي موږ خو دا ویل چې میرویس اشرف به راسي دا ټیمونه به زیات سي کرکټ به زیات سي تا خو 4 لوبډلې کړلې دا 4 دې باید 8 کړی وای باید ریجن کرکټ دې کړی وای باید لس کړی دی وای کراسو سپین غر ته یو سپین غر نه 4 لوبډلې جوړیږي ښه صحیح دی فست کلاس تا هغو ته هم یو ټیم کو د زون نومونه دې په دې بدل کړ چې ډایرکټر سیسټم بیا لانجه جوړیږي سبا اوټینګ هغه راځي بس بیا به ماته مسله جوړوي ګوره وروره ته خلک غلطوي سي خو موږ نسي غلطولی تاسو سے به نور خلک هم لایف راځي اوس مشران هم خبر دي موږ دغه ویډیو به انشاءالله تعالی ان تر خلیفه صاحب مبارک تر انس صافي صاحب پورې ځکه هغې زه یادوم چې تا هغې خلکو ته یادوې بار بار صحیح ده چې ولا بس هغې موږ سره ولاړ دی هغې په حق باندې ولاړ دي په خدای چې زه غلط یم ما رانیسي چې تاسو غلط وي تاسو رانیسي دا ټول نظام د حق طرفداره ده چې هر څوک غلط هغه به رانیسي یوه ورځ ځوان ملا صاحب چېرته ولاړو خبرې کولې ملا صاحب یعقوب وای ای علماو ای د افغانستان ولسه که زه ملا صاحب احمد یعقوب هم غلط یم په ما مریضه وکئ اوس خو وروره پوښتنه ګوېږنه سته ته د انټر کلبونو لږ تحقیق وکړه څه حالات پکې روان دي څه انډیوالیزم پکې روان ده څه فیورټیزم پکې روان ده زه په ډېرو ولایتو کې انفیران نه وم ته د نمایندګانو نه دې لږ پوښتنې وکړه نمایندګان دې خفه کېږي نه چې واک لري بېچارهګیان که نه داسې نمایندګان ووایي حکیم رحماني هغې لړزېږي بېچارهګیان که د تا نجیب افغان یو چا ته سترګې ورښکاره کړي ښه رابسو دې ته د فست کلاس دا لوبغاړی د ما نه نه خفه کېږي یامین احمدزی د یو ټیم کپتان ده ښه کپتان باید د فست کلاس هغه څوک وي چې هغه کې ته فیوچر ته راتلونکي ته آینده ته د الف لوبډلې د انډر 23 لپاره ته هغه ته یو سوچ وي چې دا به زه کپتان کړم شپږیزه مو وکړله په کومه طریقه مو وکړله صحیح ده شپږیزه کرکټ داسې و چې بیچاره لوبغاړو به کې ملګرو مهرباني وکړئ زنګ مه وهئ در قربان مې کې سمه ده تو درې زه به یو ملګری راواخلم څوک راواخلم ته صبر وکړه دا راخیستل کېږي داسې که څرنګه ولاړ کړم دومره یو منټ دلته به راځي خانه لیدم چې د زړه سره یو ملکی زنګونه بارو بار وایي د زړه سره خیر الله پرهر خان څه لیکي نو ولې 3 کلونو کې پوښتنه ونه کړه پوښتنې ډېرې سوي دي د زړه سره خو داسې ده چې دی هغو ته ځان نه سپینې کوترې جوړې کړې وې